یو قسم معافیم نشته. هر هغه څوک چې په عرض باندې گزار کوي، عزت باندې گزار کوي، پوهېږئ زما والله زه خو معافي نه کوم هغه چاته چې څوک زما په عزت باندې گزار نه کوم معافي. مړ مې کا مړی به درته معاف کړم، خو چې په عزت او په عرض مې گزار کوي معافي کېدل نشته دی. جهنم دې ځای ده انشاءالله په ورځ د قیامت د رب العالمین مخې ته ودرېږو، بیا به حساب کتاب کلاه واوره. معاف کېدل نشته. یو قسم معافیم نشته. هر هغه څوک چې په عرض باندې گزار کوي، عزت باندې گزار کوي، پوهېږئ زما په خبره، هغې دپاره زما د طرف نه کس ته معافي نشته. الله وایي ویل لکل همزة لمزة، د ویل کنده ده، جهنم یې ځای دی. رب العالمینه زه ستا بنده یم، په دې معامله کې زه چاته معافي نه، او دا حق ما ته رب العالمین را کړی، دا زما حقوق دي الله ما ته را کړي، حقوق العباد دي چې زما په عرض، زما په عزت، زما په ذات چې څوک ګوته اوچتوي او په ما کې نه وي، رب العالمین زه خپله به انتقام نه اخلم. عزیز ذو انتقام ذاته ما تا ته وسپارو، رب العالمین په آخرت کې هم ته واخلې، په دنیا کې هم ته واخلې. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یا معشره، ای د هغه ټولګۍ چې ایمان مو راوړی دی په ژبه باندې، ولم يدخل الایمان قلبه، او ایمان مو زړه ته نه دی دننه شوی، لا تغتابوا المسلمین، د مسلمانانو غیبتونه مه کوئ، خپل اعمال هغوی ته مه ورکوئ. کوم اعمال؟ قبول شوي اعمال.